الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ډیرو قدرمنو محترمو سامعینو مشاهدینو مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمونږ او ستاسو د درس موضوع ده چې اعظم الفتنه، لویه فتنه، هغه لویه فتنه چې هغه په خلکو باندې را روانه ده. هغه څه ما هي أعظم فتنة تمر على الناس؟ هغه لویه فتنه کومه فتنه ده چې هغه به خلک ورسره مخ کېږي، چې هغې ته وایي فتنة الدجال. الفتنة فتنة مسیح الدجال، د دجال لویه فتنه، دا دومره عظیمه او لویه فتنه ده چې حدیث کې راځي ما بین خلق آدم الى قیام الساعه امر اکبر من الدجال. چې کله آدم علیه السلام الله پیدا کړی او چې کله قیامت قیمیږي، یوه لویه فتنه هغه فتنه د دجال دی. حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. هغه دجال دی څوک؟ ورونو شک نشته دجال رجل سړی دی من بني آدم، د انسان او عام د انسانانو څخه دی او دا به راځي په آخره زمانه کې، ځکه د قیامت د لوی علامو نه خروج الدجال دی. مخکې درس کې تیر شو او د ده په دې تندي به لیکلي وي بین عینیه مکتوب، لیکنه به د څه وي چې کافر د ده به په دې تندي باندې لیکنه یې د کفر او لیکنه به یې چې کافر، او هر مؤمن به یې لولي او دا به په یو سترګه ړوند وي، ښی سترګه، کأنه عینه عنبة طافیه، معنا دا چې دا سترګه به یې پوچه وي، ښی سترګه. اول چې راوځي د صلاح او د نیکۍ دعوه به کوي د راوتو په وخت کې،
او بیا به د نبوت دعوه کوي او بیا به دې پسې د الوهیت دعوه کوي. لویه فتنه ده. یو قوم ته به راشي دعوت به ورکړي، هغوی به یې تکذیب کوي او د ده دا قول به رد کړي. په یو روایت کې راځي یو کس ته به وایي زه اله یم، ما په الوهیت ومنه، هغه به ترې انکار وکړي او بیا به هغه راواخلي مړ به یې کړي، دوه شقه به یې کړي، بیا به د الله په قدرت هغه بیرته مرکب شي، ژوندی شي او بیا به ورته وایي، هغه ورته اوس مې یقین راغی چې ته دجال یې. لویه فتنه ده. او دا هغه فتنه ده چې چا د دجال ومنله، دجال پسې روان شو، د هغه په مال پسې روان شو، د هغه په خبرو پسې روان شو، نو دی هلاک شو، ځان یې تباه کړ. او دی به په خلکو کې په دې مشهور وي چې په یو لاس کې به یې اوبه وي، په بل لاس کې به یې اور وي. خو اصل کې دا اوبه اور وي او اور یې اوبه وي. او په کار مؤمن ته دی چې د داسې دجال نه پناهي وغواړي. پناهي روایت د مسلم دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، ارشاد دی، اذا تشهد احدکم، کله چې یو تن ستاسو لمونځ کوي په تشهد ناست وي، فلیستعذ بالله من اربع، د څلورو شیانو نه دې پناهي وغواړي. اول دا چې دا دې دعا کوي ودې وایي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم، یا الله زه په تا پناه غواړم او تا ته پناهي درړم د جهنم د عذاب نه، په تا پناهي نیسم، پناهي غواړم په تا د څه نه؟ د جهنم د عذاب نه. جهنم حق دی. وبرزت الجحیم للغاوین، دوزخ تیار دی، موجود دی، لکه څنګه چې جنت تیار دی، آماده دی. و ازلفت الجنة للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. او بیا دویم پناهي وغواړئ تاسو من عذاب القبر، د قبر د عذاب. قبر عذاب حق دی، ګڼ شمېر آیتونه دي، حدیث دي. او دریم پناهي غواړئ من فتنة المحیا والممات، د ژوندون او د مرګ د فتنو نه. او څلورم ومن شر فتنة المسیح الدجال، د شر او فتنې او فساد د اقه دجال نه چې ټوله ځمکه کې به دی روان وي. حدیث دی د هغه دجال دی چې په ځمکه کې به 40 ورځې تېروي، هره ورځ د یو کال په اندازه ده، او هره میاشت هره ورځ د یو کال په اندازه، او کله یو ورځ د میاشت په اندازه، او کله یو ورځ د جمعې په اندازه، او بیا نورې ورځې د عامو ورځو په اندازه. او مسیح ځکه ورته وایي د مسح نه ده چې ټوله دنیا کې به دی په دې ورځو کې ګرځي. وایي هیڅ یو ځمکه مکان به د ده نه خالي نه یم الا یدخلها، مګر مکه والمدینه، دې دوه ځایو ته به نشي داخلېدلی. ملایکه به
د مدینې منورې په لارو کې د حرم په لارو کې او ولاړې به یې دجال به هلته نشي داخلېدلی او بیا به عیسی علیه السلام راکوزي او هغه به دقه دجال قاتل وي دا به قتل کوي دا زموږ ایمان دی نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې سورة کهف تلاوت کوي بلکې یو حدیث کې راځي من حفظ 10 آیات من سورة الکهف عصم من الدجال چا چې 10 آیتونه د سورة کهف هغه یاد کړه د دجال د فتنې نه به دی بچ وي صحیح حدیث دی بل روایت کې راځي من حفظ 10 آیات من آخر سورة الکهف 10 آیتونه یاد کی یا د اول د سورت نه یا د آخر د سورت نه دی با په دې وخت کې دغه د فتنې نه بچ شي یا په بل روایت کې راځي من حفظ من خواتیم سورة الکهف روایت مختلف دي بعض روایتو کې دسم راځي من قرأ 3 آیات من اول الکهف چا چې اول آیتونه 3 تلاوت کړه دی به د فتنې د دجال نه محفوظ وي نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د جمعې په ورځ د سورة کهف تلاوت کوو نو دا باید د هر مسلمان عادت جوړ شي ځکه د جمعې په ورځ ډېر ناشنا اعمال دي آداب دي چې هغه عمل کول پې پکار دي علامه ابن القیم په خپل کتاب زاد المعاد فی هدی خیر العباد هغه کې د جمعې د آدابو ذکر کړی په لسګونو آداب دي چې یو ادب هغه دا دی چې د جمعې په ورځ به هغه غسل کوي او بیا د غسل سره ښایسته او پاکې جامې به اچوي دارنګه خوشبویي به لګوي دارنګه د سورة کهف تلاوت به کوي دارنګه وختي به مسجد ته ځي او دارنګه په دې ورځ به درود شریف چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود ډیر وایي د سورة کهف تلاوت د جمعې په ورځ دا سنت عمل دی حدیث کې راځي چا چې سورة کهف د جمعې په ورځ تلاوت که نو د ده به زړه منور وي تر بلې جمعې به دی په نورانیت کې وخت تېروي زړه به یې روښانه وي د دې وجې نه د الله سبحانه وتعالی په بندګۍ کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې د فتنو نه بچوالی دی نن سبا څومره فتنې دي دجال خو لویه فتنه نورې فتنې د فتنې نه به بچ کېږي په قرآن د فتنو نه به بچ کېږي په احادیثو باندې عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل یې وفرمایل ستکونو فتن زر ده چې فتنې به برپا شي بل روایت کې راځي ستکونو فتنه زر ده چې فتنه به راشي علی رضی الله تعالی عنه پاسې یا رسول الله ما المخرج منها د دې فتنو نه موږ څنګه وځو څنګه به بچ کیږو څنګه به خلاصیږو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل کتاب الله د الله په کتاب به بچ کیږي فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم په دې کې مخکنی اخبار ورستنی اخبار دا ټول په دې کې شته نن سبا خلک اخبار ګوري قنوات ګوري ریډیو ته غوږ باسي او
آج اخبار، مشرق اخبار او مختلف اخبارات ګوري، اما د قرآن کریم اخبار سچ اخبار دي، رښتینی اخبار د الله د طرفه اخبار، حق اخبار، هغه قرآن کریم دی. دا ګوره کنه په دې کې مخکینی امتونو ورستنی امتونو بیانونه دي چې په څه باندې الله هلاک کړي او په څه باندې الله دوله نجات ورکړی، دا ټول پکې شته. قرآن کې قصص دي، واقعات دي، اوامر دي، نواهی دي، عقیده ده، اعمال دي، عبادات دي، اخلاقیات دي، سلوکیات دي. جميع العلوم في القرآن ولكن تقاصر عنه افهام الرجال. ټول علوم هغه په قرآن کې دي، موجود دي، لیکن چې موږ او تاسو نه پوهیږو، ځان نه پوهیو، دا زموږ او ستاسو خپل تقصیر دی. او دې وجې نه قدرمنو د فتنو دپاره علاج قرآن کریم دی. قرآن په ناظره ووایه، په بچو یې ووایه، په خپله یې ووایه، تلاوت یې کوه، په معنا یې ځان پوهوه، تفسیر باندې ځان پوهوه، او دارنګه په معنا باندې چې پوه شي بیا عمل پې وکړه. نو ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به ویلي اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. نو ځکه به پیغمبر علیه السلام دا دعا کوله چې اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. قرآن د الله د طرف راغلی کتاب دی. قرآن وحی ده، مطلوب. قرآن کریم هدایت دی. قرآن کریم شفا ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس. قرآن کې شفا ده د خلکو دپاره، بلکې دا قرآن شفا ده د مؤمن دپاره، د مسلمان دپاره. فيه شفا، قرآن کې شفا ده، شک نشته. د دې وجې نه د قرآن کریم تلاوت، د قرآن کریم زده کړه، په خپله، په بچو، په ښځه، په اولاد، په دې ټولو، نو دا زموږ او ستاسو دپاره سعادت دی، زموږ او ستاسو دپاره مرحمت دی. ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله. نوي خلک مګر هم جمع کېږي د الله په کور کې د کورونو، او یتلون کتاب الله ویتدارسون فیما بینهم. د دې درس و تدریس کوي، تعلیم و تعلم کوي، مګر هم د الله د طرفه په دو باندې سکینه نازلیږي، رحمت پرې راوریږي. وغشیتهم الرحمه وذکرهم الله فی من عنده. الله جل شانه یادی ملائکو ته وایي چې وګوره زما دا بندگان څه کوي. د دې وجې نه قدرمنو که غواړئ چې د دجال او د فتنو نه بچ شئ، قرآن خپل د لارې دستور العمل جوړ کړئ، په قرآن باندې منګولې ولګوئ. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. په قرآن باندې منګولې ولګوئ، تفرق مه کوئ، اختلاف مه کوئ. فتفشل وتذهب ريحكم. کمزور بشئ، قوت بم ختم شي. دا د الله خبرې دي، سچې دي، حقې دي. الله جل شانه دې موږ او تاسو د دې فتنو نه بچ کړي، ما ظهر منها وما بطن. که هغه ښکاره فتنې، که هغه پټې فتنې، که هغه د دجال فتنې، که هغه د محیا و ممات فتنې، که هغه د مالونو فتنې، د بچو فتنې، د جاه و جلال فتنې. الله جل شانه دې په خپل رحم و کرم سره موږ ترې محفوظ کړي. والسلام علیکم ورحمة الله
وبركاته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد